حجر ابن ادی یو نامه ده ستاسو اوریدلی بارها اوریدلی د واړو بچیو د پرار یو صحابی رسول وو د پیغمبر صحابی خو پیغمبر صحابی سرا سرا د علی ولایت اقرار بھی کول قائل ہو د علی ولایت ون علی سره مینا علی سره محبت علی سره عشق آغا زمانہ واس هغه زمانه کې علی نامه خستنه ډیره ګرانه زرار غونډه کاس حجر ابن ادی غونډه کاس حر سادیہ غونډه مومنه عمار یاسر غونډه صحابی رسول اویس قرنی غونډه کاس سلمان و ابو ذر غونډه کاسان دو سکلا مولا علی نامه خستلا نو ډیر مشکلات به ورته حتی سباس یو ټیم د سي راغللو سغه ټیم کې د علی نامه سره حکم دا اوس دا سړی قتل کو دا چاویلو سه یو کاس دې سه حجر ابن ادی نامیږي حجر ابن ادی د علی ډیر لوی عاشق دی یې سره وغواړو ملګریو سره ټینګ شپږ کسانی ور سره ونیول شپږو کسانو کې یو خپلو یو د دې زوی حمامو څلور نور صحابه شام تکم کسان لاړ دي هغه د حجر ابن ادی قبر ته خامخا لاړ کوم ټیم کې حالات ډیر خو هغه ټیم کې بتلو اوس خو حالات دوره خنو د سو کالو نه حجر ابن ادی دا واقعہ وورا ذہن کے کینا و نوجوان حجر ابن ادی ته یہی ستدا علی سره مینا کوي ایسا آو ایسا دا مرګری ایسا دا مینا کوي ایسا تنه خبر سه دما حکومت کې علی سره مینا کوونو جرم کې صرف سر کلمیږي سر کلم کم پری بکم زبا بکم اندسې دی کنه ننم اندسې کسان خوشتا دي کنه دی ترقی یافتہ دور کے سچوک علی منی سرونه مترغلی دی لاسونه مترغلی دی خپے متجدا رغلی دی بدن ٹکڑے ٹکڑے بشو اور بوری کے باندھ بکو اگر د بعد یو کاغذ باندې بیولی کلو سمور پلار دا پرا تحفہ دے کہ علی نامہ بیا خلو بیا بمدا سلوکو خو آفرین وی دی قوم باندې صدا پرے پرے لشنے وقتلو اور دا خواہش اظہاری وکو میندو کاش کدما بل بچے وے ما با آغا بچے بم حسین بندے بکور بل درے سالور سالور بچی جنازے یہ کور نہ ہوا تھے بوریانوں کے بند لشنے وقتلو خود علی مینے نہ دستبردار چوک نہ دی شوی نہ آگے زمانے کے دستبردار شویو نہ نن زمانے کی حجر ابن ادی یہی ستا علی سر عشق کئے اس آو عشق کو اس تا سار بکل موت ٹول بقتل کو اس قتل تاریخ یہی سا حجر زوے خو ډیر گرانوی کنا پلار بند حجر ابن ادی یہی سا اے جلات کلا ستور رکا گلی وا اے جلات تا دما زوے بم قتل کئے کنا یہ سا آو دتا زوے بم قتل کو نو دا حجر ابن ادی یہی سا پہلا دما زوے قتل کا توجہ دیتا سو دا علی عشق گورا تو صورت پہلا دما زوے قتل کا اور اگر دا بعد بیا ما قتل کا جلاد حیران شوئی سے پوئے نشوم ہر پلار دا برداشت نشی کوئے چوک س زویغ پا مخ کی قتل شي دی سوا جا دے جواب کے کومه جملہ ویلی دے قسم په خدای د سرو زرو سره پکار دے ولی کو اور مو اویزان کو دزی کی غایی س ما په مخ کې زکا دا قتل کا س ز ډارې گم دی شینا کدما وینا دا وکسی دما پرې سار دا وکسی نو دسه نوی صدا علی ولایت نا دا دس بردار
خوف پیدا وشي دي اول دا مړ کا اول دا قتل کا ذبح کا هغه د پات بیا بہرحال شپې کسان قتل جنازه خاخې شوې غزي پیغمبر زمانه کې یو جمله پیغمبر ویلی و سه حجر کله ست قتل کېږي نو تا سار څه کله ځمکې باندې پریوزي هغه ټایم کې به ځمکې نه فورا یوه چنا به راوځي او هغه چینې نه کومې اوبه وي هغه به تا سار به فورا ووینځي صفا اور سترا به تاریخ یہی سه حجر ابن ادے سار څه ځمکې باندې پریوتو غزي کې چنا راووته چنا سره ووته هغه ټایم کې هغه سر هغه اوبو سره ووینځل شو خاک شو 1400 سال د بعد 1400 سال د یوې میاشتې دوه میاشتو مړی نه دی د کال دوه کالو مړی نه دی 1400 سال تیر 1400 سال د بعد داعش راغللو خدای لعنت وکړه ورباندې داعش والا کسان راغللو بظاهر کلمه ویلا بظاهر پرچم باندې لا اله الا الله اور محمد رسول الله کلمه لیکلی شوی و اور غوب صحابه اکرام عمار یاسر والا قبر اڑاؤ اویس قرنی والا قبر اڑاؤ اندر سے مقدس مقامات اڑاؤ کو اور بیا راغللو حجر ابن ادے قبر تا دماکا خیز موادی کیخللو قبر اڑان کو سکلا قبر نا حجر ابن ادے جنازہ اوچاتا شوا خلق سترگی وغڑولی نن ہم نیٹ توکسا نیٹ باندې دا شی فیسبوک باندې موجود دی س جنازہ انغسه وا لکه 1400 سال مخکې دا خاخه شي